عالم زیاته ما اوس په خپلو سترګو چې کوم توهین وکتو بس ما نه نور برداشت نه کېږي. الله اکبر. تاسو دې په الله قسم وي دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم توهین او سپکاوی بیا تاسو ځانو ته شیم وایاست بیا وایاست چې موږ اهل بیت منو. الله اکبر الله اکبر. بس دې نه موږ ته پته لګي چې موږ په غلط یو. الله ما خو تاسو ته ټایم درکړی و ما خو تاسو ته ویلي وو چې دلته به څوک راځي خو څوک شته نه نو مطلب دې نه دا معلومیږي چې موږ په غلط یو. نو غلطه بلا څنګه یي غلطه بلا څنګه یي چې دا اوس ټول کار مو همدغه ده چې د رسول الله د ناموس توهین د رسول الله د صحابه و توهین. ګورې څومره په انسانیت ستړی مسې په خیر راغلی وایه څه وایې ډایرکټ د رسول الله د صحابه د رسول الله د ناموس توهین او سپکاوی. دغه مذهب به بیا تاسو ته نجات درکړي په دغه مذهب کې ته په کوم څه په دغه مذهب کې پاته یې وخورې. بس دې نه دا معلومیږي چې موږ پکار دی چې موږ نجات وکړو دې نه بس. الله اکبر الله اکبر. قاري صاحب سلام ستاسو ته ستاسو د غټې حوصلې ته چې تاسو په څه طریقه دې سه تا دې په الله په ذات قسم یې ته شی یې که نه ته دا وایې چې ما دې د الله په ذات قسم یې زما دې په الله په ذات قسم ته شی یې نو څه ضرورت لري چې په دغه باطلو خلقو د باطل مذهب کې د شپې ورځې تېروي. که دا اوس مرګ درته راغلل په داسې مذهب کې په ورځ قیامت په محمد رسول الله ته بیا په کومو سترګو ګورئ اهل بیتو ته په ورځ قیامت په کومو سترګو ګورئ د رسول الله بیبیانو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه بیبیانو ته په کومو سترګو ګورئ. که رسول الله درته وایي چې د ما د عزت توهین مو کول د ما د بیبیانو د ما د ناموس توهین مو کول اوس د ما شفاعت غواړئ. بس قاري صاحب موږ ته خو داسې وایي چې تاسو کې بهترین کس هغه دی چې خپل دین دپاره څوک دروغ ووایي. الله اکبر الله اکبر الله اکبر. خورې توبه وکړئ ډېر دروغ وویل خپلو ځانو ته نجات ورکړئ ښه خپلو ځانو ته نجات ورکړئ ښه خورې خپل آخرت ته بس نجات. زما د آخري ورځ دی زه ځکه راغلی یم بس زه نور به دې ګندګي کې ژوند نه غواړم بس دی. الله اکبر. وای را سره که رښتیا د اهل بیتو د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتی او د اهل بیتو د صحیح عقیدې پیروي کوي او د دوی حقیقي عقیده قبلوي وایي چې زه له داسې عقیدې بېزاره یم چې د اهل بیتو په نامه باندې تجارت کوي. وایه زه د داسې عقیدې بېزاره یم چې اهل بیتو په نامه باندې دوکې کوي په نامه باندې دوکې کوي. زه له داسې عقیدې بېزاره یم چې د رسول الله د صحابه و توهین کوي. زه د داسې عقیدې بېزاره یم چې صحابه و څوک توهین کوي او د امهات المؤمنینو څوک توهین کوي او امهات المؤمنینو څوک توهین کوي. زه له داسې عقیدې بېزاره یم چې قرآن ته تحریف شوی کتاب وایي. زه د داسې عقیدې بېزاره یم چې قرآن ته تحریف شوی کتاب وایي. الله اکبر الله اکبر. الله دې استقامت در نصیب کړي. الله دې تا ته او دې تا کورنۍ ته او دې تاسې په لاسونو باندې نورو ته ډېر هدایت دې رب العالمین جل وعلا ور نصیب کړي. صحیح ده؟ آمین. قاري صاحب یو تپوس بله زما یو هلک خوښ شوی دی زه خو اوس هغې ته تللی شم که نه مور پلار خو ما ته څه ګناه خو نشته که نه. تاسو کوشش وکړئ د موږ پښتانه خو داسې خلق دي دا خبرې تاسو
انتقال کړی. هغه خو مخکې تللی و، یو ځای ته تللی و، بیا یې ماته دا خبره کړې وه چې زه په همدغه خاطر باندې تللی وم. نو تاسې تر خپل وسه پورې خپل ځان عزت مو ساتئ، د ځان خیال مو ساتئ، مور و پلار سره مو تیزي مه کوئ. مور و پلار ته مو ووایاست چې مور و پلاره په دغه دا اوس څه شي دي چې تاسې ورته ژوند پکې کوئ، په داسې خرافاتو کې، په داسې شرکیاتو کې، په داسې نورو شیانو کې. کوشش وکړي چې ته اوس خپل مور و پلار د خیر سبب جوړه سي. ته اوس له ځانه فاطمه زهرا لور له ځانه جوړه کړه، ته اوس له ځانه د اهل بیت او بچی له ځانه جوړه کړه، ته له ځانه اوس د رسول الله د بیبیانو د امهات المؤمنین او بچی له ځانه جوړه کړه. ښه اخلاق دی وکړه، ښه انسانیت دی له مور سره وکړه، له پلار سره دی وکړه، له کورنۍ سره دی وکړه. ځوان او پلانو دا پرېږده، دې کې کومه ګټه په در نه خوري درته. الله جل وعلا به بیا وروسته تا ته ژوند درکوي، ښه په ارامه په تلواره کې فیصله مه کوئ، دا د تاسې په ژوند په تاوان درته تمامیږي. خپلې مور ته دې تشویق کړه، خپل پلار دې تشویق کړه دین ته، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حقیقي اهل بیتو په طرف کې. تو غواړې چې مور پلار دې جنت ته در سره ولاړ شي ورځ د قیامت؟ ولې نه هر چا دا سوچ وي. بس همدغه کار دی په خپل کور کې کوه، ژوند دی کوه، زندگی دی کوه. مور ته دې دعوت ورکړه چې مورې الحمدلله ته خو په بعضې شیانو پوهېږې، هغې ته ووایه چې د دې حقیقت درکړه، دا خرافات دي، دا ټول شرکیات دي، دا قرآن دغسې وایي، پیغمبر علیه السلام دغسې وایي، اهل بیت دغسې وایي. ښه الله دې توفیق در نصیب کړي. ته اوس نور کار باید وکړې، نور خدمت باید وکړې، له ځانه چې یو حقیقي د اهل بیت منونکي باید ته له ځانه جوړه کړې او خپل کورنۍ را دعوت کړي د اهل بیت د ایمان او د عقیدې او د اسلام په طرف، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په طرف باندې. ته پوهېږې دا اوس ګوره د تاسو په مخ کې 4-5 وارې دا د تاسې دغه د باډه چنار مشرکین راغلل چې عایشې رضی الله عنها ته کنځلې وکړلې. ته پوهېږې امام باقر علیه السلام یوه لور درلودله چې نوم یې ورباندې عایشه رضی الله عنها ایښی و. الله اکبر. ته پوهېږې موسى الكاظم عليه السلام يولر عائشة رضي الله عنها نميدا ونور لورانو پنمونو کی وم امام دي ده څلرم پنځم امام دی خپل لور باندې نوم دی عائشه رضی الله عنها دی. دا دی ظالم زمن اوس راځي نه پوهېږم چې کومې عائشه دی. امام باقر علیه السلام لور ته کنځا وکړله او کې دی امام موسی الکاظم علیه السلام لور ته کنځا وکړله او کې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبي ته کنځا وکړله. زه اوس په دې کې شکمن یم، یعنی چې عائشه ته کنځا وکړه، د امامانو لورانو ته هم کنځاوي وکړلې نه. قاری صاحب ما په دې ډېره سټډي وکړله. الله اکبر. نو چې کوم مذهب دی هغه خپل کتاب شته، نبی شته. الله اکبر. زمونږ نه نبی شته نه کتاب شته دی. او قرآن مجید کې ځان ته چې کومه ایدیا هر څه جوړ کړي دي، ځان یې خپل کتابونه جوړ کړي دي او هغه کې مونږ ته ځان نه خبرې دوی لیکلي دي او په مونږ یې مني. الله دې توفیق در نصیب کړي، الله مو ملسه، خدای دې نورم توفیق در نصیب کړي چې حقیقت پسې ولټېږي او حقیقت درکړي. الله مو ملسه، خدای مو ملسه. بس قاری صاحب الله مو ملسه، الله دې نورم ټولو ته حقیقت څرګند کړي، الله دې نورو ته حقیقت معلوم کړي. الله فضل وکړي، الله جل وعلا مو سر لوړي کړه. ټول مؤمنان مسلمانان جانان تاسو زبیر جانو ملک صاحب او یونیټډ صاحب رب جل وعلا مو په ژوند او ژوندۍ کې برکتونه واچوي. الہ العالمین دې حلال رزقونه درکړي، حلال جمو کاری صاحب جل وعلا درکړي، حلال رزقونه. الله جل وعلا دې ټول ته استقامت ور نصیب کړي. هر څوک په دې لایف کې وي، موږ له دوی نه د بدله په بدو نه اخلو. موږ له دوی نه دوی به دا فکر کوي چې دوی به موږ یو څه راته ووایي کنځلې او توهین وسپوکوي. نه خیر، دا زه چې درته وایم چې د مهدي تربیه دې ښکاره کړه، دا مهدي درته ویلي دي، دا په دې معنا باندې دوی دومره د بې عقل زمن دي له دې نه نه شرمېږي. دا د مهدي نوم راته اخلي، له هغه نه باید حیا او شرم وکړي که دی مني. ها راځئ علي بارک الله فیکم. علي زرزر علي لقمان مهرباني. بس دوستانو دغه لس دقیقې وخت نور لرو، بس لو 9 دقیقې
السلام علیکم قاری صاحب. بابا خیر پښتنه کومه. وعلیکم السلام. لقمان مهرباني خپل قاری صاحب پوښتنه په لاندې څنګه یې؟ ټکو ښه مطرح حیثیتونه هم ښه دي. وعلیکم السلام. قاری صاحب محترم، زما ورور هغه وفات شوی دی، بیا د هغه چې کوم کور والا هغه سره ما نکاح کړې ده، د هغې چې کوم بچي دي مطلب د هغې په ما باندې څه حقوق شته او که نه، او بل زه خپله سرسایه او غیره خپلو بچو هغې ته ورکولی شم یا نه شم؟ نه، د هغو خپل حق ورکړه. هغو اول حق په تا باندې دا ده چې د پلار یې څومره میراث ده، څومره یې جایداد ده، څومره یې دغه ده، هغه ټول هغو ته ورکړه. دا دی یو صدقه سرسایه مه ورکوه، هغه حق یې د پلار ورکړه. اول حق یې په تا باندې دا ده، هغه باندې لکه خامار پلار حق خو قاري صاحب، پلار حق خو هغې ته به خامخا ورکوو، د هغې چې څومره حق یې خو لکه مطلب زه صدقه خیرات هغې ته ورکولی شم. یا دا اوس هم هغه خپل حق نه مصرف ورباندې کوه، له مال سره بې خیانت نه کوې، له حق سره بې خیانت نه کوې، دوکه به ورسره نه کوې. هغه خپل نور که تا له خپله ځانه احسان ورسره کول هغه د تا کار ده، لیکن د هغې چې څومره حق ده هغه حق کې چې ضرورت وي هغه ضرورت به ورپوره کوې، چې هر څه ته یې ضرورت وي. صحیح ده؟ الله مماز. قاری صاحب زما پښتنه وبخئ. وایه. السلام علیکم ټولو ته. قاری صاحب زما ملګری دی، زه دلته فی الحال په الفجر کې یم، نو هغه شیعه دی او موږ سره خدای شته بیخي اخلاق هم کوي، ښه رویه هم سره زموږ په مخکې نه په غیبو کې هم په اهل بیت په عایشه رضی الله عنها پسې، عمر ابن خطاب پسې، ابوبکر پسې کومې خبرې هم نه کوي، دوی زموږ سره بحث کوي، یعنی وایي چې تاسو موږ ته په ځای د دې چې موږ نه چاته توهین کوو، قرآن هم در سره منو، رسول الله هم در سره منو، هر څه منو، یعنی وایي تاسو په کوم اساس بیا موږ ته وایي چې تاسو مشرکین یاست؟ وایي یعنی د لم ځواب تاسو دا وایم دی چې زه هر څه در سره منم. يعني نشر سوي الله ممتاز. دا بل ملګری څوک ده؟ سمیع الله سعید مهرباني مایک مخلاص کړه. دا دوه کاله کې مخبرونې درته وکړې چې قرآن کریم ولا زر آیات القرآن سره تاقیه وکړي. جنجال خو دوی له موږ سره جوړ کړی. دا یو خبر به لږ واضحه کړم چې د مسلمانان سر ورباندې خلاص کړي. ګوري امام علي رضی الله عنه نه راواخل د موږ څلورم خلیفه د اسلام په سر سترګو یې منو. څوک چې علي رضی الله عنه نه مني هغه مسلمان نه ده. امام حسن حسین د ما په کتابونو کې راځي چې د جنت د ځوانانو سرداران دي، او حالان کې د په کتاب کې نه د امام علي فضیلت سره د امام حسن او حسین فضیلت سره نه د فاطمه زهرا فضیلت سره. فاطمه زهرا رضی الله عنها د ما ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها وی نبی علیه السلام چې د جنت د ښځو سردار ده. لامام علي وحسن وحسين رضوان الله عليهم اجمعين دا درې دي موږ صحابه دي. لدينا رالاند دا نور امامان فقهاء علماء تر حسن العسکري علیه السلام پورې دا دي موږ ایمانو. دا نن سما د سوره الكوثر کوم شان نزول درته وخدل په دې کې امام باقر علیه السلام قول مم درته پیش کړل چې موږ په تفاسیرو بالکل د تاسو کوم څه ته ارزښت ورکړي چې هغه تا 12 امامان دي 12 خو دې پیدا شوی نه د معلوم نه د نمور معلومه ده نه پلار نو در سره وی منو څنګه خدای ولس خو دې موږ دي الحمدلله روایتونه لرو، اقوال لرو، مسائل لرو په کتابونو کې. مشکل خو تا جوړ کړی چې د رسول الله توهین کوي، د رسول الله د امهات المؤمنین او د بیبیانو توهین کوي، د صحابه او توهین کوي، د خلفای راشدین مخلطه سره کوم مشکل نه جوړ کړی. یو مسأله د موږ د اهل سنت په کتابونو کې راوخی چې د رسول الله د اهل بیت توهین او سپکاوی دي سوی. د تا کتابونه د صحابه او په کفر باندې ډک دي سوی، صحابه مرتد سوي دي. د تا کتابونه دي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان ته مکافر او مرتد او منافق ویلي. ولې خبره پوي سو څه پوي نه سو. قاری صاحب محترم بالکل پوس. اهل سنت والجماعت خو دوی سره مشکل نه لري. یو مشکل تاسو ما ته راوخی چې په کوم ځای کې اهل سنت والجماعت دوی سره مشکل لري. په دروغ تاسو وایئ چې امام علي منو، تاسو وایئ او موږ په حقیقت کې منو الحمدلله. تاسو په دروغ وایئ چې امام حسن او حسین منو، په دروغ یې منئ او موږ په حقیقت کې منو. خو ته مشکل خو تاسو جوړ کړی رسول الله دی بیان او توهین کوي. مشکل خو تاسو جوړ کړی رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه او توهین کوي. مشکل خو تاسو جوړ کړی چې د نبی علیه الصلاه والسلام د اهل بیت په نامه باندې مو د متعی او د صیغه مرکزونه دي جوړ کړی دي په لور شرم استغفر الله. بارك الله فيكم. الحمد لله
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ربنا ويا خالقنا ويا رازقنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. إله العالمين دي مبارك ميسي ببركة دي قرآني ميسي ببركة بيابو دي وساعدك يا رب العالمين ما تودي ما تقول من القرآن يا الله آمين. ولا رزار نسيب كريخ بل دي دار نسيب كريخ يا رب العالمين نول جهنمنا آزار دي مبارك ميسي دي مبارك ميسي ببركة يا الله څومره مؤمنان مسلمانان خاص کر بیا دا خاص مخلص او ملګری ابابل او خادمان ادمینان مسؤولین اله العالمین ورځ د قیامت مو یا الله امدغه سي دفاع له جهنم نه وکړه لکه څنګه چې دي مؤمنان او مسلمانانو د تادي پیغمبر صلی الله علیه وسلم دي دین او د شریعت او د صحابه او د امهات المؤمنین او د قران دفاع کړی دی الله امدغه سي دفاع له جهنم نه وکړه یا الله يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم يا رب العالمين سدلت لموسر سمر مؤمنان مسلمانان دي الله سشري حاجتنا لري الله شري حاجتنا يتور بركري يا الله شري حاجتنا يتور بركري يا رب العالمين. خدای ذو الجلال مریضان دي عاجلا كاملا شفاګانی ورنصیب کړی یا الله دلته سلیموکم مخلص ملګری دوستان دي یا الله سدوی مریضان لري په کورونو کې والدین مریضان وي نور قریبان دوستان مریضان وي یا الله دې مبارک مې سو برکت عاجلا غیر آجل شفاء ورنصیب کړی يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا رحمن يا رحيم. کومرونو خو اندې په تکلیفونو مشکلاتو کې راګیرو یا الله لغو تکلیفونو مشکلاتو اخلاص کړ اله العالمین په ټول اسلامي امت باندې رسول الله په امت باندې رحم وکړه کوم چې اهل سنت والجماعت يا الله په قران را یو ځای کړه په دین را یو ځای کړه اله العالمین کوم چې ظالمان دي الله په یو بل باندې هلاک او تباہ او برباد نشونه بده کړه یا الله آمين آمين. یا الله څوک چې د ماجه رسول الله صلی الله علیه وسلم د بیبیان او توهین کې یا الله په داسې عذابونو یې گرفتار کړ لکه عادیان او ثمودیان سره گرفتار کړ آمين يا رب العالمين. یا الله څوک چې د ماجه رسول الله د صحابه او توهین کې یا الله په داسې عذابونو یې گرفتار کړ لکه فرعونیان سره گرفتار کړ آمين يا رب العالمين. څوک چې د ماجه رسول الله د صحابه او د امهات المؤمنین او توهین کې یا الله په داسې عذابونو یې گرفتار کړ لکه قارون سره گرفتار کړ یا رب العالمین. آمين يا ذا الجلال والإكرام. إله العالمين يا الله إله العالمين يا رحمن يا رحيم يا رب العالمين. سيار زيك مؤمنان مسلمان لتي حفاظته ساتنا وكر إله العالمين دي أفغانستان دي ملته دي حكمة حفاظته ساتنا وكر طول مؤمنان أفغانان في القرآن بدين رايو زيك بيا طول أمتي مسلمة طول مؤمنان مسلمان طول إسلامي هو دون سيد سمر دي يا رب العالمين في القرآن رايو زيك بدين رايو زيك يا الله ورونا يجور كر يا الله داسې قوت د اسلامي نړۍ ته ورکړه یا رب العالمین لکه څنګه چې د صحابه ته ورکړیو یا الله داسې غیرت په اسلامي نړۍ کې پیدا کړه لکه څنګه چې د صحابه ته غیرت ورکړیو یا رب العالمین داسې غیرت د اسلامي نړۍ په مشرانو په عوامو کې پیدا کړه یا رب العالمین لکه څنګه چې د خیر القرون کې یا رب العالمین مؤمنانو مسلمانانو ته ورکړیو یا رب العالمین. مسلمانان یو موټی کړه یو اتفاق کړه کوم چې اهل سنت والجماعت اله العالمین د اهل سنت والجماعت او د صحابه او دښمنان او د امهات المؤمنین او د اهل بیت او دښمنان یا الله کدي يهودو په جامه کې دي کدي روافض او شیعو په جامه کې دي الله نیسو نابودي کړه نیسو نابودي کړه یا الله. اله العالمین دې مبارک مې سو برکت یا الله دې مو دې ملګرو دي ټول دوستانو یا الله یا حي یا قيوم ته حفاظت ساتنه وکړه یا الله ته محافظ یا الله ته مدد وکړي د دنیا او د آخرت له مشکلاتو موږ د ټول مؤمنان مسلمانان خلاص کړي یا رب العالمین. یا قیم دې مبارک شپې په برکت یا الله موږ د مو پلرونو او میندې او ورونو او خويندې او قریبان دوستان ټول جهنم نه آزاد کړي یا رب العالمین یا ذل الجلال والاکرام. اله العالمین په دې مبارک شپه کې لاتانه د صحت سوال کوو د عافیت سوال درنه کوو یا الله لمرزونو نجات را نصیب کړه تکلیفونو نجات را نصیب کړه مصیبتونو نجات را نصیب کړه پریشانی او نجات را نصیب کړه حلال رزقونه یا الله واسع رزقونه ما ته د ټول ملګرو دوستانو ته بیا خاص کر دغه مخلص او ابابیل ته یا رب العالمین خاص یا حي یا قيوم لخپل واسع خزانونه لغه واسع رزقنا دي الله دي ټول مؤمنان مسلمانانو ته پراخ رزقونه حلال رزقونه او حواله کوي
الله دې مبارک شپې په برکت سي ته په دې کې د مؤمنانو رزقونه حواله کوي صحتونه حواله راتونکي کال فیصله کوي یا الله دې ما د ټولو ملګرو دوستانو د خیر د عافیت فیصله را وکړي یا الله د حلال رزق فیصله را وکړي له تکلیفونو له پریشانی او موسات یا الله یا حي یا قیوم یا ذل الجلال والاکرام یا الله دې مو په زړونو کې د ټولو مؤمنانو مسلمانانو په زړونو کې چې څومره شرعي حاجتونه وي ته ور باندې عالم یې یا الله دغه شرعي حاجتونه دې مو ورې دې ټولو را پر کړی یا رب العالمین یا ذل الجلال والاکرام آمين. هلا يا قارئ محترم. بشك سبحان الله. زه تاسو ته یو خبر الله دې روزه میاشتې څه ضرورت لري دومره ضرورت بالکل الله دې په روزه کې تهجد منځ کوي تراویح څه کوي فرض الله څه شي ته ضرورت څه شي ته الله الصمد الله غني عن العالمين ما او ته بهانه جوړوي نو دا مؤمنان وزګوري هغه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د جبرئیل علیه السلام راغلل د نبی علیه السلام منبر درې ځینې لري څو درې ځینې په دې اول زینه سي په کې خو دا امین وویل په دومه زینه سي په کې خو دا امین وویل په دریم سي کې خو دا امین وویل خطبه خلاصه سو سرخته سو صحابه ورته یا رسول الله درې ځلې دي امین وویل سبب یې مختوخه و جبرئیل علیه السلام راته راغلل خبر جبريل عليه السلام راته وویل سي اي دي الله حبيبه اي دي الله حبيبه امين وایا نو کله چې جبريل عليه السلام ویل سي اله العالمین دی هغه څوک ذلیل کړي تبادی کړي تباسول ذلیل سول ناکام سول څوک چې مور او پلار په بډاوالي کې یو یا دواړه پیدا کی او خفجنی لاړ سي او رضا یې نکړي الله اکبر وای ما امین ور باندې وویل وای دا دوه میزنیه ته سیمې په خپور تکړه راته ویل سي هغه څوک ذلیل سول تباس ول تاوانیس ول لاړه قصه ختم سول چې روزه ور باندې راسي او د سي عادي ور باندې تیرسي وای امین وای او ما امین ور باندې وای يعني دا رسول الله سي پچا امين ویلای دا او جبريل عليه السلام سي چاته خیره کړی دا الله مودي له انسانانو وساتي يا الله يا رب يا رب يا حبيبي يا الله ډېر داسې انسانان دي په خدای قسم وسم ما غسي پراته دي لکه روزینه مخ کې سي پراته وو وسم ما غسي کارونه کوي لکه روزینه مخ کې سي کول یعنی د روزې مې دسي دغه تاوان دي خلقو دي پاره بس چې رسول الله د جبريل عليه السلام په خیره امين ورته ویل داخل بیا په خیر پسې ګرځي هیڅ کله به ورته ملهم نو دا میاس خو ما تاسو ته ویل چې الله جل وعلا خپل مؤمن او بندگانو ته بهانه غواړي څه شي غواړي بهانه هرڅه محترم دا مؤمنان ته د یو لکه یو په کار کې چې ستړی یو اضافه پیسې سره ته ورکي لکه یو هدیه چې موږ ته الله تعالی راکړي په دې کال کې دا یو میاشت تاسو که خیال کړی وي زه مثال خو عین هغه شي نه راځي دا موبایل سي کله څو یو کال ور باندې تیر سي بیا دا به یو ری دغه کوي څه شي ورته وایي ابډیټ ځکه کچري ورته راغلي وي وایروس ورته راغلي یو څو بل ورته راغلي رب العالمین جل وعلا د دې روزي مبارکي په میاشت یو حکمت پکې دا د خپل بندگان ابډیټ کوي صفا کوي الله یو بل جالبه خبره دا بعضی انسانان ندي الله نه غواړي سي یو ګناه مخیرت ور سره یو سي تکلیف په دنیا کې ور باندې راولي امتحان ور باندې راولي سي صفا سي بیا مرسي بشك الله اكبر او بعضی انسانان بیا داسي وي چې الله جل وعلا غدي زون خوشالي جني اخیستلی وي بیا په دې کې تاسو د روزي په میاشت کې کته چې د مساجد وګورئ اکثریت په قرآن ولاړ وي کنه وقارس هغوی ته الله د زړه اطمینان نور کړی وي ډېر لوی سرمایه‌داران دي په دې روزي په میاشت کې الله مسجد دروازې د دې په مخ بندي کړي دي یقینا همداسې تاسې وګورئ شاوخوا یې وګورئ د دوی په مخ باندې د مسجد دروازې بندې دي د تهجد دروازې مسجد کې بندې دي د قیام اللیل د تراویح دروازې نه نصیب کیږي ولې نه نصیب کیږي ځکه هغه د جبرئیل علیه السلام خیره خو مخکې مې ریوي درته خو الله په بخښنې سره دریم امین هغه پاتې سو د څه شي دریم امین
دوه امین دی ویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د جبرائیل علیه السلام سره امین ویل ادریم امین ورا په یاد بس ان شاء الله داسې مې ستړی یم نه دونه لوی دعا مې درته کړې ده ټولو مولوي صاحب محترم سلام علیکم احترامات ده دلته چې کله خبرې کوي قاری صاحب په ارام راځي په لږ ظلم پوي کړی